هو زلمه خلیلزاد یعنی زلمه خلیلزاد څوک دی؟ زلمه خلیلزاد چې په خټه افغان او پښتون دی، د نورزی قبیلې سره د تعلق دی او دی په مزار شریف افغانستان کې پیدا شوی او بیا په کابل کې د سکولینګ شوی. د سکولینګ نه وروسته د یو سکالرشپ یا د کلچرل ایکسچینج پروګرام لاندې امریکې ته تللی او بیا هلته پاتې شوی دی او نه صرف په یونایټډ سټیټس کې پاتې شوی دی بلکې د سی آی ای سره تعلق او د امریکن ډیفنس منسټرۍ سره او سټیټ ډپارټمنټ د دې درې واړه ادارو سره د ډېر زیات ښکارا تعلق دی. ویلی شي چې د تعلق د نیوکانز سره دی، خو د نیوکانز باندې د خبرو نه وړاندې یو څو خبرې ضروري ګڼم چې د جیمی کارټر په وخت کې، د ریګن په وخت کې، په افغان جنگ کې یا اپریشن سایکلون کې، اپریشن سایکلون د رشیا خلاف چې کومه جګړه وه په افغانستان کې، نو په هغې کې دی یو کی پلیر و، پالیسي لیول انپوټ او د پلانینګ حساب سره د ده پکې یو ښکاره کردار و د ښاغلي خلیلزاد. خلیلزاد د دغه ټولو صدرانو سره، بیا د بوش سره، بیا په عراق کې چې کله د عراق د جنګ هم ډېر زیات لوی ایډوکیټ و، د جراثیمي هتیار یا دغه ایټمي یا دغه د هتیارو کم الزام چې په عراق باندې، په صدام حسین باندې، نو د جنګ ډېر لوی ایډوکیټ و، نه صرف د عراق د جنګ بلکې د دې ترڅنګ په کال 2000 اول کې د 9/11 وروسته د په افغانستان د حملې او دغسې د دې ترڅنګ د طالباني فکر ختمولو په نظریاتي انداز کې د ختمولو ایډوکیټ و او په زور هم او په نظریاتي انداز هم، ځکه چې نو ویلی کېږي چې نیو کانس چې کوم دي هغې غواړي چې امریکي اقدار چې کوم دي یا امریکن ویلیوز چې کوم دي، که هغه فریډم دی، که هغه ډیموکراسي ده، که هغه د هغې لیبرلیزم دی، که د هغې مارکیټ اکانومي ده، دغه ټول چې څومره تړلې خبرې دي، نو نیو کانس باره کې ویلی کېږي چې دیو بای هوک بای کروک او انټرونشنسټ دي، یعنی دی په نور ملکونو کې د امریکې د مفاداتو د تحفظ دپاره د دې خبرې قایل دي چې عملا مداخلت دې وشي. بای هوک بای کروک دا چې که سافټ انټرونشن ضرورت وي هلته به سافټ کوي، که د پروپیګنډې ضرورت وي نو پروپیګنډه به کوي، او که نه نو د جنګ یا پاور یا فورس په ذریعه باندې به هم دی انټرونشن کولی شي. دا د نیوکانز باره کې ویلی کېږي او دا هم ویلی کېږي چې نیو کنزرویټیوس یا نو قدمت پسند چې کوم دي نو د دې سره د زلمي خلیلزاد مبینه طور تعلق دی او دا د برطانیې یو اخبار انډیپینډنټ یا ګارډین په 2006 کې په ریویل کړي وه دا خبره. نیو کانس چې کوم دي دا هم وایي چې د اسرائیلو دفاع چې کوم ده نو دا ډېره زیاته اهمه ده یا د هغې د پالیسي حصه ده. دغسې د امریکې د اقدارو په بین الاقوامي سطح باندې د هغې پروموشن او د هغې د اقدارو تحفظ به هر صورت دا د امریکې ذمواري ده، قامي ذمواري ده. دی دا وایي چې کله موږ په اقتدار کې راځو نو موږ به انټرونشنسټ په طور یا یو کیټلیسټ په طور به رول پلی کوو په ټوله دنیا کې، په هغه ملکونو کې چېرته چې د امریکې مخالفتونه دي، لکه څنګه تاسو ته معلومه وي چې د سوویت یونین په شکست کې د زلمي خلیلزاد یو کی پلیر و د کارټر سره په پالیسي میکینګ کې، بیا دغسې د ریګن سره، بیا د بوش سره، په وروستیو کې بیا د ټرمپ ایډمنسټریشن کې په دوحه کې د مذاکراتو انچارج هم و او زیات امریکن پریس چې کوم دی نو هغه د ډیپلومیسي ته یا هغه خلک هغه تجزیه کار چې هغه په ډیپلومیسي باندې نظر ساتي، په سفارتکارۍ باندې، نو دته یو ډېر ناکام سفیر وایي، د اقداماتو ته ډېر ناکام وایي په عراق کې. نو د سفارتکارۍ باره کې ویلی شي چې چېرته هم د انټرونشن کړی دی، چېرته چې د سفارتکاري کړې ده نو د امریکن پریس او دغسې د مقتدر حلقو یا په سفارتکارۍ باندې نظر ساتلو والا خلکو دا خیال دی چې د یو ناکام سفیر، یو ناکام ډیپلومیټ، بالخصوص په عراق کې د ناکامي، په افغانستان کې دا په وروستیو کې د ناکامي د مذاکراتو کې افغان حکومت نظرانداز کول او بیا آل اف د سډن وتل، نو دا د زلمي خلیلزاد سترې ناکامیانې دي او دا وخت دی د امریکن ایډمنسټریشن حصه نه دی بلکې دی کوشش کوي چې د امریکن ایډمنسټریشن په نظر کې راشي. د رول په 13-14 کاله کې د ایشیا دپاره
د امریکې د یو وایسرای پاتې شوی دی نو دی اوس کوشش کوي چې بیا ځان د اډمنسټریشن په نظر کې راولي د دغه خلکو په سترګو کې راولي او ځان ته ځای پیدا کړي نو دا هم یو امکاني غوندې خبره کېدی شي یو امکاني تجزیه باقي هسې په سوشل میډیا د ذکر کېږي نو ما مناسب وګڼله چې یو څو خبرې ورباندې وکړم د ټول د وخت راکولو د اورېدو بهرحال مننه